السلام علیکم. راغلو مېلمنو ته زه په خپلو مېلمه یم، خو تاسو هم په خیر راغلي وایم. د انور جربال صاحب او د پښتو ادبي غونډې ډېره مننه چې په دې یخ موسم کې دا توت محفل شروع کړی، راوستی موږ یې دلته کې راوبللو او بیا یې له موقع هم راکړله. نو ملګري مخامخ ناست دي او کومو کسانو چې څه شعرونه وي، یقینا چې نو زلمو هلکانو ډېره ښه شاعري وکړله، ډېر ښه الفاظ یې راوړو، ډېر ښه مضمونونه دي ورسره او ډېر ښه خیالونه یې دي. زما نه اوس که تمه کوئ نو زه خو په زړو کې دیګی یم، نو که وایې چې ووایم څه ښه نه مننه دي. قطعه خو نه ده، خو د غزل نه راشو کېدي، یو دوه شعرونه به درته ووایم. احسان صاحب، موږ پښتو او د پښتون غیرت بایللی نه شو، مونږ پښتو او د پښتون غیرت بایللی نه شو، دا هسکې سترګې مونږ چاته ټیټولی نه شو. او مونږ د سر صادر، مونږ مشرانو ته د سر صادر په ځمکه خورو، مونږ مشرانو ته د سر صادر په ځمکه خورو، خو د تشې خولې ډوزمار ته جلالا ویلی نه شو. مننه جي. زه یو دوه درې څلور سرونه به درته ووایم، اوږدو کېږي نو. بلې لمبې او سره ورونه غواړي، عبدالرحمن صاحب، بلې لمبې او سره ورونه غواړي، دا ژوندون نوي دستورونه غواړي، او سینه کې پټ په زړه چاودون نه کېږي. حیران صاحب، سینه کې پټ په زړه چاودون نه کېږي، مینه په ډاګه پیغورونه غواړي، او په دلاسو زخمونه نه رغېږي، په دلاسو زخمونه نه رغېږي، د نرو شونډو ټکورونه غواړي، او په دلاسو زخمونه نه رغېږي، د نرو شونډو ټکورونه غواړي، او په اسویلو ارمان ګټلی نه شي. فرمان صاحب، په اسویلو ارمان ګټلی نه شي، په تندي سره سره پرهرونه غواړي، او زما د زړه اوده اوده زخمونه. احسان صاحب، زما د زړه اوده اوده زخمونه ستا د بڼو تیره سرونه غواړي. مننه جي، مننه جي. یو بل ما دلته په نښه کړي خو چې راوځي نو یو بل غزل شعر نه دی جي چې جروال صاحب څنګه شته که نشته؟ خېجم ډوبېږم د چپو سر له راغلی یم، خېجم ډوبېږم د چپو سر له راغلی یم، او سپک لکه خلی د اوبو سر له راغلی یم.